ډېر دروند غم دی کېدای شي دا مونږ په ویلو باندې اظهار نه کړی شو خو په زړونو ته معلوم دی تېره شپږ میاشت وروسته مې شاه فروزان سره په یو ځای کې وم زه چې کله په لومړی ورځ ډاکټر ته لاړم نو ډاکټر ماته یوه خبره وکړه وایي چې په کومو حالاتو کې د مشکل لکه دا 3 ورځې ژوندی پاتې شي زه ډېر زیات خفه وم ما ژړل ما ته ژړا راتله نو خبرې دا شونډې مې ښورېدلې که نه شاپور دی باندې ناست وم چې راویې کتل څه خبره ده هېڅ خبره نشته مولوي صاحب وایي چې څو ستنې دا ستنې ډېر تکلیف لګوي ځان ورته ټینګ کړم ما ته بېغمه اوسئ که زه هغه ځوان یم چې تخفیف دومره دانې وي تا ته ما چې ما ولګو زه یې کولی شم چې ډاکټران وایي چې نه شي کولی دی ویل چې زه کومه نو په هغه تکلیف چې موږ دا تکلیف ما ته هېڅ شی هم نه دی ډاکټرانو به ویلي چې دا څنګه امکان لري چې دا چې 10 ورځې ډېر ژوند تېر کړي ځکه یې داسې د وجود ایمیون سیسټم بلډ پلیټلیټ هیموګلوبین به داسې و چې هغه صفر و ډاکټران به دا خپله کې مجلس کوي چې دا څنګه امکان دی انسان دې حد ته نه شي رسېدلی د دې نه ټول وجود چې دی هغه چاودېږي ګردې سرش کېږي وینه وجود کوي موږ به شاپور ته راغلو څنګه دی ویل چې هېڅ خبره نشته حالانکې ته موږ ډاډه کولو په ته چې کوم تکلیف و زموږ د ظاهره کړې نه ده د موږ ویډیو غواړو به همیش ما سره رابطه کې بالخصوص نبی راشد نوروز منګل کریم صادق هستي ګل سمیلا شینواری ګلبدین څومره نور لوبغاړي چې ما سره همیشه رابطه کې چې څنګه دي موږ یو خپل ګروپ په دې ګروپ کې بغیر د جوړاګانو بله خبره نه وي یا هغه ورغمی چې په کوم حالاتو کې موږ به هغه هم نه خبرو دي خبرونه چې مطلب ډاکټر دا مه خبره وه خو ډاکټران په دې بیا هم حیران شو دا څنګه امکان دی انسان دومره ژوند وکړي او دومره ژوندی پاتې شي دې کې هېڅ شک نه شاپور ځای هېڅوک هم نشي ډکولی هغه ډېر د سخت وخت ملګری و چې کوم وخت موږ سره تېر کړی موږ په خوله کې تېر کړی دی هغه ډېر کم خلک په دنیا کې تېرېږي خو بیا هم تاسو نه ډېره زیاته مننه د لوبغاړو په نماینده کوي